خبر ویس له متقي کنګل شو پیسو د خلاصون پر هڅو خبرې کړې دي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سرپرست وربل له پلاوي سره د مرکز بانک د کنګل شوي پیسو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې پرون یې پلاوي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سرپرست وربل له پلاوي سره ناسته کړې ده. د سرچینو زیاته کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسل او د مالی وزارت ترهګري اقتصادي استخباراتو برخې مرستیال بران نیلسن له یو شمیر نور مسؤلینو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ پلاوي سره خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د امریکا پلاوي د افغانستان د بیړنیو بشري مرستو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دواړو لورو پر دې بحث وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک له کنګل شوي پیسې څخه 3.5 میلیارډ ډالر له څخه ډول افغان د ګڼو ګټو لپاره وکارول شي. په خبرپاڼه کې راغلي د امریکا پلاوي ټینګار وکړ چې په دې برخه کې به خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.